زه اړ یم چې ستا د غاښ چرک وباسم، چې ستا د غاښونو پړسېدلی ځای سوری کړم، او یا دا چې د تپس د ډاکټرانو له رودې کار واخلم چې ډېر درد ونه زغمي. خو دا درته وایم چې د چرک د ایستلو لپاره د پړسېدلي ځای سوری کول به لږ درد ولري، ځکه خدایانو چې درد رامنځته کړی پاچاهان یې ترې نه دي خوندي کړي، او هغوی هم باید د عامو کسانو په شان درد وزغمي. ما کافتا ته وویل چې سمدستي اور بله و برابر کړي چې زه خپله چړه پکې پاکه کړم. کله چې هغه اور چمتو کوه ما د بابل پر پاچا لږ شراب او تاریاک وخوړل. کله چې هغه شراب وڅښل او لږ وخت پرې تیر شو نو ویل خیال کوم چې تا ته نوره اړتیا نه لرم ځکه چې درد مې ښه شو. ما ورته ویل د درد دغه تسکین موقتی دی، لږه شیبه وروسته به درد بیا سخت شي. هغه ویل ممکنه ده بیا هم دغه درمل راکړه چې درد مې له منځه ولاړ شي. ما ویل هغه درمل چې زه یې په شرابو کې اچوم او تا ته یې درکوم یوازې یو ځل تاوان پرته د استفادې وړ وي، که دویم او دریم ځل وخوړل شي نو سړی پرې روږدی کیږي او بیا به له دې پرته چې درد آرام کړي ته د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه درملو ته اړتیا لري. نو اوس اجازه راکړه چې ستا درد کم شوی دی، زه ستا د غاښ د بیخ دانه سوری کړم او چرک ترې وباسم. د بابل پاچا له دې وړوکې جراحي عملیاتو سره موافقه وکړه. له دې وروسته ما خپله چړه په اور کې پاکه کړه او بیرته مې سړه کړه. ورنږدې شوم د هغه سر مې په غېږ کې ونیو، خوله مې پرانیستله. له دې سره چې د اپیمو د خوړلو له امله یې درد کم شوی و، خو کله چې مې د هغه د خولې دانه سوری کړه چغې یې وهلې. زمری یې پاڅېد لکه یې وښوروله خو حمله یې ونه کړه. له هغې وروسته د بابل پاچا زګیروی ونه کړ ځکه چې درد یې له منځه تللی و او د هغه له خولې د چرک او زوی راوتو نه پرېښوده چې خبرې وکړي. کله چې ما د خولې زوی او چرک ور وایستل نو ویل ای مصري ډاکټره ته ډېر ګران بیه سړی یې ځکه چې زه اوس درد نه احساسوم. بوډا ډاکټر چې هلته ولاړو ویل که ما ته د اجازه راکوله چې د خولې دانه دې سوری کړم د همدغه مصري په شان مې ستا د خولې چرک او زوی رایستلې او درد به دې کم شوی و. ما ویل دغه سړی سمه خبره کوي، که پاچا پریښی وی چې د خولې دانه یې سوری کړي همدا نتیجه به یې اخیستی وی، خو دغه بوډا جرأت نه درلود چې ټینګار وکړي ستا د خولې دانه سوری کړي ځکه ستا له قهره ویرېده. په داسې حال کې چې باید یو ډاکټر جرأت ولري او د ناروغ آن که پاچا هم وي له قهره ونه ډار شي. زه په تپس کې هیڅکله له ناروغانو نه ډارېږم. د بابل پاچا چې له درده په قرار شوی وویل سینوها که څه هم چې جرار سړی او په جرأت خبرې کوي خو د لیاقت له کبله ستا له دې سپین سترګۍ تېرېږم. دلته باید هیڅوک یو پاچا د زګیروي په حال کې ونه ګوري او ستا مرۍ زه د زګیروي په حال کې ولیدم، خو زه له دې هم تېرېږم د دې لپاره چې ستا مرۍ زه خندولی یم او زما ساعت یې راتېر کړی. او بیا یې کاپتا ته وویل یو ځل بیا هم ټوپ کړه او ما وخندوه. کاپتا وویل زه دغه کار نه کوم د دې لپاره چې زما عمر پوخ شوی او زما له حیثیت او عزت سره نه ښایي. پاچا وویل زه به اوس داسې کار وکړم چې ته خپل د بوډاتوب حیثیت او وقار له لاسه ورکړې. پاچا خپل زمري ته اشاره وکړه. زمری پاڅېد او پاچا کاپتا خپل زمري ته وښود. ځناور خپل غټ سر د کاپتا پر لور کړ او بیا یې ورو د هغه پر لور روان شو. زمری چې هر څومره کاپتا ته ورنږدې کېده زما مرۍ هومره په شا روانو تر هغې چې یوې ستنې ته ورسېد. په دې وخت کې زمري خوله خلاصه کړه وغرېد. کاپتا له ډاره ستنه کلکه ونیوله او د یوې بیزو په شان چې په مصر کې ونو ته پورته کېږي ستنې ته وخت. پاچا داسې وخندل چې ښي لوری کیڼ او مخکې او شاته به اکړوب شو او کله چې له خندا موړ شو ویل چې وږی یم خواړه راته راوړئ. بوډا طبیب له دې چارې خوشحاله شو ځکه چې ډوډۍ ته د پاچا اشتها دا څرګندوله چې هغه روغ شوی و اشتها یې بیرته راګرځېدلې. له څو شېبې وروسته یې ډوډۍ ورته راوړه. کله چې پاچا ډوډۍ خوړل پیل کړل نو زما مرۍ ته یې نوره توجه ونه کړه. زمری هم د ستنې له بیخه پاڅېده او پاچا ته ورغی.
له دې سره زما مریا هم له ستنې راکوز شو او په غولي پښه کېښوده. ما پاچا ته وویل اوس ستا د غاښ درد قرار شوی دی، خو له دې کبله چې غاښ دې خراب شوی بیا به د غاښ درد پیدا نه کړي، نو باید ویې باسې. زه فکر کوم چې ته له خوږو سره علاقه لري او ستا غاښونه ډېرې شیرینۍ خراب کړي دي، ځکه چې دلته له خرما څخه شیریني جوړوي او د خرما شیره غاښونو ته زیان رسوي. په مصر کې شیریني له هغه خوږو څخه جوړوي چې یو ډول حشرې تولیدوي او دغه خواږه غاښونو ته تاوان نه رسوي. پاچا وویل حشرې خواږه جوړولی شي؟ ومې ویل هو، په مصر کې یو ډول حشره شته چې هغه مچیو ته ورته دي خو له مچیو وړي دي. دغه حشرې پر خرما کینی یو ډول خواږه ترې جوړوي چې غاښونو ته هم تاوان نه پېښوي او د بدن له مضبوطیا او کلکوالي سره مرسته کوي. پاچا ویل ته زموږ له خوشباورۍ استفاده کوي او دروغ وایي، مچۍ خوږه نشي جوړولی. ومې ویل یو رښتینی سړی له سختو حالاتو سره مخامخیږي، ځکه چې که رښتیا ووایي نور پرې اعتماد نه کوي. همغه ډول چې ته باور نه کوې په مصر کې مچۍ خوږه جوړوي. که زه هم مصریانو ته ووایم چې په بابل کې داسې مرغه شته چې الوت نه کوي خو له انسان سره ژوند کوي او هره ورځ د تمسا د هګۍ په شان هګۍ اچوي، زما پر دې خبرې به هم هیڅوک باور ونه کړي. که زه وکړای شم دغه هګۍ به مصر ته یوسم چې خلک یې وګوري او زما خبره ومني چې زه دروغ نه وایم. پاچا وویل اوس راشه له ما سره ډوډۍ وخوره. ما ورته وویل په یو شرط، له تا سره ډوډۍ خورم. هغه دا چې امر وکړي د مېلمستون هغو مریانو ته هم ډوډۍ ورکړي چې زه یې په روان تخت کې دلته راوستی یم، ځکه چې هغوی هم وږي دي. پاچا امر وکړ چې مریانو ته هم ډوډۍ ورکړي او پر هغوی زما د خرما شراب وڅښي، ځکه چې په بابل کې شراب له خرما جوړیږي. پنځلسم څپرکی د راتلونکو پیښو اټکل کول. کله چې ما غوښتل له سلطنتي ماڼۍ څخه ووځم پاچا ویل سینوها موږ یو جشن لرو او دا د مصنوعي پاچا جشن دی. پر دغه ورځ باید راشي او دغه جشن وګوري، ځکه چې باوري یم په مصر کې دغسې جشن نشته. ومې ویل ډېر ښه را به شم. پاچا په خندا وویل پر دغه ورځ به ستا مریا په زړه پورې وي. ومې پوښتل ولې؟ پاچا وویل د دې لپاره چې ډېر خلک به وخندوي. مېلمستون ته د ستنېدا پر وخت زما د روان تخت لیږدونکو مریانو چې په خوړو او شرابو ښه ماړه شوي ول سندرې ویلې او زما ستاینه یې کوله. هغه خلک چې په هغوی پسې روان ول هغوی هم د مریانو په شان سندرې ویلې او زما ستاینه یې کوله. دې موضوع زه په بابل کې مشهور کړم او خلکو به ویل مصری ډاکټر سینوها داسې سړی دی چې د خپل روان تخت مریان هم مړوي. تر دې وړاندې چې د مصنوعي پاچا یا د دروغو د پاچا جشن چې زه فکر کوم په بابل او یا بل کوم ښار کې به نه وي پیل شي او زه به یې وروسته کیسه وکړم. ټاکل شوې وه د بابل د پاچا غاښ وباسم، نو بورا بوریاش احضار کړم. ما د غاښ تر ایستلو مخکې د هغه په رګ کې اپیم دننه کړل او له درد پرته مې د هغه غاښ وایست. هلته موجودو بابلي ډاکټرانو خیال کوه چې پاچا به له دې عمله ما ووژني چې د غاښ د ایستلو پر وخت به ډېر درد احساس کړي، خو هغوی حیران شول او له ما یې پوښتنه وکړه چې پاچا ولې درد احساس نه کړ. ما وویل هغه درمل چې ما د هغه په رګونو کې ورکړي د درد د ختمولو خواص لري او د مصر لومړی درجه درمل دي. دغه درمل د یوه بوټي له پوستکي ترلاسه کیږي. دغه بوټی یوازې مصري کاهنین کاروي. د هغې دنده د دغه بوټو له پوستکو د دغه درملو جوړول دي او هیڅکله د دغه درملو د جوړولو راز عامو خلکو ته نه ورښیي، د دې لپاره چې دغه درمل هر ډول درد له منځه وړي. که د خلکو لاس ته ورشي بیا به خلک له درده نه ویریږي او د ټولنې نظم ورسره ګډوډیږي، ځکه چې بیا به څوک له جسمي ځورونې او شکنجې څخه نه ډاریږي. پاچا وویل زه غواړم له دغه درملو لږ ولرم. ومې ویل زه به لږ درکړم په دې شرط چې زما له لارښوونې پرته یې استعمال نه کړې، ځکه که دغه درمل ضروري لارښوونې پرته استعمال شي د زهرو په شان به وژونکي شي.
پاچا وپوښتل اوس چې زما غاښ دې له درد پرته رایستی دی ووایه څه انعام درکړم ومې ویل زه سرو او سپینو ته اړتیا نه لرم ځکه چې له خپل علم څخه سره او سپین ترلاسه کولی شم خو زه غواړم ستا قدرت ووینم او وګورم چې څومره سپاهیان او لښکرې لري ځکه کله چې مصر ته ستون شم ستا د قدرت مدحه به وکړم او ټول به ستا د صفتونو په اورېدو سره حیران شي زه غواړم امر وکړي چې ستا ځواکونه دې پریډ وکړي چې ستا عسکر او جنګي ګاډۍ وګورم پاچا زما غوښتنه ومنله او زه له دې کبله ډېر خوشحال شوم ځکه چې د بابل د پاچا په پوځي قدرت پوهېدای شو له پریډ مخکې مې کافتا ته وویل چې د بابل د پاچا عسکر او جنګي ګاډۍ دې وشمېري او پوهه دې شي چې د بورابوریاش په پوځ کې څومره عسکر او ګاډۍ شته کافتا وویل زه دومره عددونه له کومه کړم چې د هغې په وسیله د بابل ټول عسکر وشمېرم ځکه چې ویل کېږي د بابل د عسکرو شمېر د دښتو د شګو په اندازه دی ومې ویل احمقه اړتیا نشته چې ټول عسکر یو یو وشمېرې هر ټولی د یوې نښې تر شا حرکت کوي او که ته هره نښه وشمارې د عسکرو شمېره هم جوتیږي د پریډ پر وخت پاچا مصنوعي ږیره په زنه کېښوده ما کتل چې یوازې هغه عسکر چې په بابل کې دي نیزې لري او هغه چې په ولایتونو کې د پریډ لپاره احضار شوي زیاتره یې نیزې نه لري او د ټولو سترګې معیوبې دي ما 15 ځله د 15 ډلو عسکرو تېرېدل چې خاصې نښې درلودې وشمېرل او پوهه شوم چې د هر ټولي عسکر 15 ځله 15 عسکر دي ځکه چې په بابل کې 15 مقدس عدد دی او د پاچا جنګي ګاډۍ هم 15 ځله 15 ګاډۍ دي ګاډۍ له ځانګړي پیلزه چې اوسپنه بلل کېږي جوړه کړې وه او تر هرې ګاډۍ لاندې 2 ستر غشي راوتلي چې په جنګ کې ډېر خطرناک وي خو دغه غشي زنګ وهلي ول او د ځینو ګاډیو عرابې هم د پریډ پر وخت له خپل ځایه راوځي عسکرو په 15 کسیزو لیکو کې حرکت کوه چې پریډ ژر پای ته ورسیږي او ټولې ګاډۍ د 15 ګاډیو په لیکه کې د پریډ لپاره تېرېدلې د بابل د پاچا په عسکرو کې یوازې د مخصوص ګارډ عسکر ډېر په زړه پورې ول خو ځینې پکې دومره چاغ ول چې په اسانۍ تللی نه شول او د هغې پریډ نندارچیانو ته د ساعت تېرۍ لامل کله چې شپه شوه پاچا وروغوښتم او ویې ویل سینوها نن د زما لښکر ولید ومې ویل ستا د لښکرو نندارې نن زما سترګې تورې کړې ځکه چې ستا عسکر د سمندر د څنډې تر شګو او د اسمان تر ستورو ډېر دي او زه ستا د لښکرو له لیدو وروسته پوهه شوم چې ته د ځمکې تر ټولو پیاوړی پاچا یې د بابل پاچا ویل سینوها ستا د غوښتنې منل ما ته ډېر ګران ول ځکه چې ما پریډ تیار کړ او باید تر څو ورځو پورې چې عسکر له دې ځایه بیرته خپلو ولایتونو ته ځي باید هغې ته خواړه ورکړم او د هغې د خوړو لګښت به په یوه کال کې زما د یوه ولایت د مالیاتو په اندازه وي په دې څو ورځو کې چې عسکر دلته د ډېرې سترې رسوایۍ به رامنځته شي او د دې لپاره چې په ښځو تیری کوي څوک یې مخه هم نشي نیولی له هغې وروسته چې دوی ولاړل تر یوه کاله پورې به لارې ناامنه وي ځکه چې دغه عسکر چې تر څو خپلو کلیو ته رسیږي په لارو کې چې هر څو ګوري لوټوي خو له دې سره سره په دې ډېر خوشحاله یم چې خپل پوځ مې تا ته در وښود او تا زما قدرت ولید خو اوس دا راته ووایه چې د مصر فرعون لور لري ومې پوښتل چې د مصر له فرعون سره دې څه کار پاتې دی د بابل پاچا وویل زه غواړم چې د هغه لور زما خور شي که څه هم اوس زه 400 ښځې لرم خو یوه هم پکې د مصر د پاچا لور نه ده او زه ډېر غواړم داسې یوه مېرمن ولرم چې د مصر د فرعون لور وي ما ویل بورابوریاش په دې پوهه شه له هغې ورځې چې دغه دنیا جوړه شوې د مصر د فرعون لور تل د خپل ورور ښځه وي او که ورور ونه لري بیا میړه کوي بلکې معبد ته ځي او کاهنه کیږي دغه خبره چې ته یې کوې د مصر د خدایانو له نظره کفر دی خو زه ستا له خبرو نه خوابدی کېږم ځکه چې ته د مصر خدایان نه پېژنې د بابل پاچا وویل ما فیصله کړې چې د فرعون د لور مزه وګورم او پوهه شم چې له هغې سره څملاستل څه ډول خوند لري که فرعون خپله لور ما ته رانه کړي زه به خپل لښکر د مصر خاورې ته دننه کړم مصر به وران کړم او د هغه لور به په زوره د ځان کړم ما ویل بورابوریاش د مصر فرعون لا ډېر ځوان دی او نوی واده یې کړی لور نه لري
که فرض کړو چې د مصر خدایانو پردیو ته د فرعون د لور ورکول منع کړي نه دي، خو هغه لور نه لري ځکه یې تا ته نشي درکولی، نو صبر وکړه چې هغه د لور خاوند شي او بیا د هغه له لور څخه د استفادې فکر وکړه. پاچا وویل سنوها، زه نن د نندارې په ډګر کې ډېر ناست وم، د عسکرو پریډ مې وکت، اوس ډېر ستړی یم، غواړم خپل حرام سرای ته ولاړ شم او له ښځو سره ساعت تېر کړم. ته هم چې ډاکټر یو هر چېرته تللی شي له ما سره راشه او زه به په هغو کې یوه موقتي تا ته درکړم چې خپل ساعت ورسره تېر کړي، خو پام کوه چې هغه امیندواره نه کړې، ځکه که حامله شوه ستونزه به پیښه کړي او ټول به وایي چې له ما حامله شوې. ومې ویل بوریاش دغه خبره مه کوه، ځکه د شرم خبره ده چې یو سړی خپله ښځه په موقتي توګه بل چاته ورکړي چې ورسره ساعت تېر کړي. بوریاش وویل ولې د شرم خبره ده؟ که زما ښځه پوهه شي چې زه حاضر یم یو پکې بل چاته ورکړم چې تفریح ورسره وکړي، ډېرې به خوشحاله شي، ځکه چې زه په یوازې سر له 400 ښځو سره تفریح نشم کولی. بیا یې له ما پوښتنه وکړه چې ته څو ښځې لرې؟ ما وویل زه ښځه نه لرم. بوریاش په حیرانۍ وپوښتل ته یې جړایي؟ ومې ویل نه. د بابل پاچا وپوښتل که یې جړا نه یې څنګه له ښځو پرته ژوند کولی شي او څنګه طبابت کوي؟ ځکه کله چې یو سړی له ښځې سره تفریح ونه کړي فکر یې پریشانه وي او خپل کار ښه نشي کولی. که غواړې له ژونده خوند واخلې زما په شان له بېلابېلو ملتونو ښځې وکړه او د دې لپاره چې هره ښځه د خپلو ملي دودونو په اساس په یو ډول ساعت تېری کولی شي نو ته به هر ځل بیل بیل خوند اخلي. سره له دې چې نه مې غوښتل حرام سرای ته ننوځم خو د بابل پاچا له ځان سره بوتلم او ما کتل چې د هغه ښځې له بېلابېلو ملتونو دي، ټولې ځوانې او ښکلې دي او هر یوې خپلې ملي جامې اغوستې دي. له دې کبله چې ځینې ښځې د مریانو د پلورونکو له لوري له نورو هیوادونو راوړل شوي دي، په بابلي ژبه یې خبرې نشوې کولی، خو ټولو خندل او هرې ښځې هڅه کوله چې د پاچا پام ځان ته جلب کړي. کله چې یې واورېدل پاچا غواړي خپله یوه ښځه موقتي ما ته راکړي چې پرې ساعت تېر کړم، نو هڅه یې کوله چې زما پام هم ځان ته جلب کړي. پاچا راته وویل هر یوې ته دې چې زړه کېږي خوښه یې کړه، خو ما ټولې غوښتلې او په هغیو کې مې یوه نشوه غوره کولی. پر دې سربیره د پاچا له قهر او د فیصلې له بدلونه ویرېدم، ځکه کله چې انسان له یوه حوثي پاچا سره وي باید احتیاط وکړي، ځکه چې د پاچا نظر ناڅاپه بدلیږي. له همدې امله مې ویل زه په سفر کې یم او د علم د ترلاسه کولو لپاره راغلی یم، نو ښځه نه کوم، ځکه چې زموږ خدایانو ویلي که کله علم زده کوئ له ښځو کولو ډډه وکړئ. ای د مصر خدایانو، زه در څخه بخښنه غواړم چې دغه دروغ مې ستاسې له خولې وویل، خو د دې لپاره چې د بابل پاچا قانع کړم بله چاره مې نه درلوده. کله چې ښځې پوهه شوې زه یوه هم نه غواړم، پر ما یې ملنډې ووهلې او ویل داسې ښکاري ته هم د هغو خواجګانو په شانې چې په حرم سرای کې کار کوي او له ښځو سره ساعت تېری نشي کولی. پاچا چې تصور کوو ما ته د خپلې یوې ښځې په راکولو سره به ما ډېر خوشحاله کړي خفه شو او ویل که تا د غاښ له درده نه وې ژغورلی اوس مې امر کوه چې تا ووژني. بیا یې زه رخصت کړم او تر دې وړاندې چې ولاړ شم بیا یې د دروغو د پاچا د جشن خبره وکړه او ویل پسرلی راغلی دی، د دروغو د پاچا د جشن وخت نږدې شوی او ځان له دې جشن خوند اخیستو ته چمتو کړه. تر دې وړاندې چې د دروغو د پاچا د جشن په هکله خبرې وکړم باید د هغې موضوع یادونه وکړم چې ما پورې اړوندېږي. یوه ورځ د هغې هندارې کتلو ته په مردوک برج کې ولاړ وم چې یو شی لوی ښکاره کوي. دغه هنداره چې د نړۍ په بل ښار کې نشته په بابل کې جوړیږي او یوه پنډه او ډېره رڼه هنداره ده چې د یخ د یوې ټوټې په شان ځلیږي. کله چې انسان د دې هندارې تر شا کوم شي ته ګوري نو هغه شی دومره لوی ښیي چې سړی ډاروي. پر هغې ورځ چې زه د دې هندارې کتلو ته ولاړم یو میږی یې راوړ. ما هنداره په لاس کې ونیوله او له شا مې هغه میږی پکې ولید. لږ پاتې و چې له ډاره وتښتم ځکه چې میږی دومره لوی شوی و چې د اوبو اس ته ورته شو. له دې وروسته چې د جسم لویونکې هنداره مې ولیده د برج پورتني پوړو ته ولاړم چې ستور پیژندونکي پکې دیره دي. له هغې مې وغوښتل چې زما تالې وګوري. له دې کبله چې زه نه پوهېدم په کومه نیټه او چېرته پیدا شوی یم
هغې زما د راتلونکي په اړه اټکل ونه کړای شو، خو ما ته یې وویل ته مصري نه یې. ما وویل په دې کې شک نشته چې زه په یوې ټوکرۍ کې وم چې په نیل کې حرکت کوه، او هغې ښځې چې په زویولۍ ومنلم ټوکرۍ یې له اوبو رااخیستې وه. ستورپېژاند وویل سره له دې چې ته یې په نیل سیند کې موندلی، ته نه د مصر یې او نه د کوم بل هېواد، د نړۍ هر ګوټ ته چې ولاړ شي هلته به پردی وبلل شي. ومې ویل ستاسې دغه خبره د منلو نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې به بالاخره داسې ځای وي چې هلته زیږېدلی یم. هغه ځای به زما ټاټوبی وي او زه به په هغه هېواد کې پردی سړی نه بلل کېږم. ستورپېژاند وویل په نړۍ کې داسې ځای نشته چې ته پکې زیږېدلی. ومې ویل بیا نو زه چیرته زیږېدلی یم؟ یو ستورپېژاند ویل ښایي ته د خدایانو زوی او له اسمانه ځمکې ته راغلی. ومې ویل زموږ په هېواد کې یوازې یو کس د خدایانو زوی وي او هغه هم پیراون دی. منجمین وویل په هر حال ستا طالع د دې ښودنه کوي چې ته په دې دنیا کې چې هر چیرته ولاړ شي هلته به پردی یې. داسې ځای نشته چې ستا ټاټوبی وي، او کله چې خبره همداسې شوه نو ته له اسمانه راغلی او د خدایانو زوی. بیا مې په حیرانۍ ولیدل چې ستورپېژاندو زما پر وړاندې سرونه ټیټ کړل. ما وپوښتل ولې داسې کوئ؟ هغې ځواب راکړ موږ په یقیني توګه نه شو ویلی چې ته د خدای زوی یې، خو پوهیږو چې په دې دنیا کې نه یې زیږېدلی، نو د احتیاط لپاره تا ته درناوی کوو چې که په رښتیا د خدایانو زوی یې نو زموږ له لوري کومه تېروتنه ونه شي او د خدایانو پر وړاندې موږ مسؤل نه شو. زه چې پوهېدم د خدایانو زوی نه یم نو د دوی دې خبرې ته ډېر حق پک شوم او داسې مې وانګېرله چې دغه ستورپېژاند دي کمعقل او خرافاتیان دي. شپاړسم څپرکی د درواغ ویلو د ورځې جشن. کله چې پسرلی پیل شي د بابل اوسیدونکي 12 ورځې جشنونه جوړوي. پر 14مه ورځ د دغه جشن د دستورې یا مراسم په سترو درواغو یعنې د درواغو د پاچا په جوړولو سره پای ته رسیږي. په دغه 12 ورځو کې په بابل کې خلک خپلې تر ټولو ښکلې جامې اغوندي او ځوانې نجونې د اشتار معبد ته ځي. هلته ځانونه نارینهو ته سپاري چې ورسره تفریح وکړي. کله چې هر سړي له یوې ښځې سره ساعت تیر کړ هغې ته ډالۍ ورکوي او ښځې دغه ډالۍ ټولوي چې کله میړه کوي نو تیار جیز ورته لري. هیڅوک له دغه دستور څخه تعجب نه کوي او هیڅ نارینه هم کله چې ښځه کوي دا تمه نه لري چې ښځه یې باکره وي. په دغه 12 ورځو کې چې ټول په عیش و عشرت بوخت وي او ځانونه د پسرلي د 14مې ورځې جشن ته تیاروي. پر 14مه ورځ زه په خپل میلمستون کې ناست وم. ناڅاپه یو شمېر عسکر زما میلمستون ته راننوتل. نارې یې کړې زموږ پاچا چیرته دی؟ زموږ پاچا راکړئ، ګینې ټول به ووژنو. دغو عسکرو په قهرجنو چغو د میلمستون منزلونه ولټول او بالاخره هغه منزل ته راورسېدل چې موږ پکې میشتو. دوی نارې کړې زموږ پاچا راکړئ، زموږ پاچا مه پټوئ. عسکرو زموږ د کوټې په مخ کې شور ماشور جوړ کړ او زما مریا کاپتا له ډاره د خوب تر تخت لاندې پټ شو. ما ته ویل فکر کوم په بابل کې بلوا شوې ده، پاچا تښتېدلی دی او د هغه پلویان په دې ګمان چې هغه په دې میلمستون کې دی دلته راغلي دي. ما د کوټې دروازه خلاصه کړه او عسکرو ته مې ویل ما پیژنئ که نه؟ زه سینوها ابن الحمار مصری ډاکټر یم. ما ستاسې د پاچا غه اخیستلی دی. هغه زما د خوشحالولو لپاره په همدې ښار کې خپل پوځ پریډ ته مجبور کړ او که ما په تکلیف کړی ستاسې پاچا ته به ولاړ شم او شکایت به وکړم. سپاهیان ویل که ته سینوهی نو موږ په تا پسې ګرځو او غوښتل مو تا ومومو. ومې پوښتل له ما سره مو څه کار دی؟ وی ویل چې ستا مریا مو په کار دی. پوښتنه مې وکړه زما له مرۍ سره مو څه کار دی؟ عسکر ویل نن د درواغو پاچا د جوړولو جشن دی، زموږ پاچا مر کړی دی چې ستا مریا ورولو. ومې ویل ستاسې پاچا زما له مرۍ سره څه کار لري؟ وی ویل په دې نه یو خبر، خو که مریا موږ ته ونښې تا بلوڅ کړو له جامو پرته به دی د پاچا ماڼۍ ته بوزو. د دې لپاره چې وښیي ګواښې سم دی په یو حرکت یې زما جامې ویستلې او زه یې لوڅ کړم. بیا ټولو په حیرانۍ ما ته کتل ځکه چې تر هغه وخته یې سنت شوی سړی نه ولیدلی. یو عسکر ویل د مردوک له خدایانو پناه غواړم، دغه سړی ولې داسې دی؟ بل وپوښتل آیا ټول مصري سړي هم داسې دي؟ ومې ویل هو په مصر کې نارینه په ماشومتوب کې سنت کوي. یو پکې ویل دغه خبره موږ ته اهمیت نه لري او بل نارې کړې موږ له تا هغه څوک غواړو چې باید راوی سپارې. ګنې ما ورته ویل خبره لنډه کړئ او وایي چې څه به وکړئ. عسکر ویل
یا د مریا راوښایه او یا به تا لوڅ لغړه د بابل له واټونو تیر کړو او د پاچا ماڼۍ ته به دې بوځو. ومې ویل زه به ستاسې پاچا ته شکایت وکړم او وبه وایم چې تاسې ته سخته سزا درکړي. عسکر وویل په خپله پاچا موږ ته ویلي چې که موږ ته خپل غلام ونه سپاري تا لوڅ ماڼۍ ته ورولو. کاپتا چې تر تخت لاندې له ویرې رېږدېده له هغه ځایه راووته ویې ویل زما بادار لوڅ لغړه سلطنتي ماڼۍ ته مو ورولئ ځکه چې د یوه مشهور ډاکټر عزت ته تاوان رسیږي. زه حاضر یم له تاسې سره هر چیرته ولاړ شم. کله چې عسکرو کاپتا ولیده د خوشحالۍ چغې وکړې او وی ویل مردوک دې تل پاتې وي. زموږ پاچا پیدا شو. موږ خپل پاچا پیدا کړ او اوس هغه د پاچاهۍ ماڼۍ ته بیایو. کاپتا سرتیرو ته حیران حیران کتل او کله چې عسکرو د هغه حیرانتیا ولیده په خوشحالۍ نارې کړې ته د 4 فصلونو پاچا یې، ته زموږ شهزاده یې او موږ دې له څېرې پیژنو. ځینو عسکرو د کاپتا پر وړاندې سرونه ټیټ کړل او ځینو نورو د شا لخوا په لغت وواهه او اړې کړې چې ژر ورسره روان شي. کاپتا وویل زما باداره خیال کوم په داسې یو هیواد کې ژوند کوم چې ټول اوسېدونکي لیوني دي. زه اوس نه پوهېږم چې په خپلو 2 پښو ځم که په سر روان یم او ښایي خوب وینم. ځکه هغه څه چې ګورم د خوب منظرې دي او که زه یې په دغه هیواد کې ابوټه راځوړند کړم نو ته مه پرېږده چې زما جنازه ځناور وخوري. جنازه مې مومیایي کړه او په مصر کې مې ښخ کړه. یو عسکر په خندا وویل دلته د مړیو جنازې ځناور نه خوري ځکه چې جنازه یې په سیند کې اچوو او اوبه یې د سمندر لوري ته بیایي. کاپتا وویل باداره مه پرېږده چې زما جنازه په سیند کې واچوي ځکه چې زه به په بلې دنیا کې ژوندی پاتې نشم. عسکر وخندل او ویې ویل موږ نن یو ښه پاچا پیدا کړی شو د دې لپاره چې د خبرو په وخت کې ژبه نه نښلي. کاپتا نه غوښتل له مېلمستونه ووځي خو عسکرو په لغتو د نیزو د لرګیو په ګزارونو هغه وخوځوه او له ځان سره یې بوت. د دې وروسته چې کاپتا په جبر روان شو ما په بیړه خپلې جامې واغوستې او د هغه تر شا د پاچا د ماڼۍ پر لور روان شوم. زه پوهېدم چې له پاچا سره نږدې اړیکې لرم نو چا زما مخه ونه نیوله. کله چې ماڼۍ ته ننوتم په ماڼۍ کې ګڼ شمېر کسان راټول شوي ول. ټولو نارې وهلې او عسکرو په ډېر هیجان خپلې نیزې خورولې. ما یقین وکړ چې په بابل کې بلوا شوې ده او کله ولایتونو عسکر ونه غوښتل چې ممکنه ده د بابل پاچا بورابوریاش د پاچاهۍ له ګدۍ ښکته شي ځکه د خلکو له احساساتو داسې ښکارېده چې د بورابوریاش په خلاف خپل احساسات څرګندوي. د دې پرته چې څوک زما مخه ونیسي هغه تالار ته ننوتم چې پوهېدم د بابل پاچا هلته دی. کله چې تالار ته ورننوتم ومې لیدل چې د مردوک د ستر معبد کاهن او یو شمېر نور کاهنان هم هلته راټول شوي دي. کله چې کاپتا تالار ته ننوت ناڅاپه د مردوک د معبد ستر کاهن په داسې حال کې چې د بابل پاچا ته اشاره کول وویل دغه هلک چې لا یې ږیره نه ده شنه شوې له دې ځایه وباسئ. موږ چمتو نه یو چې هغه خپل پاچا وبولو.